داسې حالات دي او جنګ نه ښه دی مخکې توپونه مو لګېدل نو توکل په خدای د دې وکړو چې چا ته زیان نه وي رسېدلی موږ یو ځای پورې منډه ووهله او لږ مو ځان ګوښی ته کې توکل په خدای نو او الله داسې ګډوډ دی الله دې خیر پېښ کړي جنګ خو په شدت سره زور واخیستو सख्त झगड़ा चालू है सख्त झगड़ा السلام علیکم دا مخامخ ال پی جی ګاډي ودرېدلي الله رحم وکړه یو واقعه وشوه نو غټه کیسه تر جوړېدی شي او ډزې دوه طرف ته شوري دي موږ د افغانستان حکومت ته هم دا اپیل کړو چې دلته عام خلک ډېر زیات دي او د پاکستان حکومت ته هم دا اپیل کړو چې مطلب لږ دلته عام خلک وګوري دنیا خلک موجود دي نو کوشش ته وکړه چې امن طرف ته د هغه بوځي ماحول دلته دواړه طرف ته وګورئ نو خلک ټول هم پکې داسې چې عام خلک پکې ډېر زیات دي او ګولې زموږ ملګري نه سر پاسه تېرې شوې نو داسې ډزې شوري دي چې مطلب لږه دا شی په کار نه چې داسې وشي دلته هم د علاقې خلک دي او په کار نه دا وګورئ خلک واپس هم روانه خلک تورخم خالي کوي ډزې اوس هم مسلسل شوري دي مونږ خو تر ټرمینل طرف ته رارسېدلي وو تورخم مکمل طور باندې خلک خالي کېده شوري که او زه یو ځل دا فیل کړم ټولو ته د افغانستان حکومت ته هم کړم ټول په مشترکه طور باندې پوسټونه ولګول چې دلته عام خلک زیات دي او ډزې نه اوس هم زه اورم دلته د ګاډو شور وجبه تاسو ډزې نه اورئ ډزې شوري اوس هم نو زه د ټولو ته دا اپیل کړم چې دا پوسټونه ولګوئ چې عام خلک دلته زیات دي او د عامو خلکو ډېر زیات دلته دي که یو ګولی دلته راوغورځېده نو بېشماره خلک به پکې مړه دا وګورئ دا پی جي ګاډي دي که دا یو دلته راخلاص شو نو به هغه تورخم کې څوک ژوندی ویني او نه په دې تورخم کې دا ګاډي وګوره دا غټ ګاډي دي
او که دغه یو دلته ګولۍ مولۍ باندې ولګېده نو مطلب دا چې نه به بیا په اپراتور خان کې څوک ژوندی وي نه د دې پلو کې. نو موږ دا اپیل کړو چې دا ډزه بندې کړی شي. د ډزو هېڅ قسم هغه حل نه دی. عام خلک دلته زیات دي او عام خلکو ته تکلیف دی. زه یو ځل بیا هم دا اپیل کړم او خلکو ته هم دا کړم چې دا پوسټونه ولګوئ، د امن دپاره پوسټونه ولګوئ.